په دې خبره کې خو هیڅ شک نشته چې دې نړۍ ته چې څومره انسانان راغلي دي هغوی به یوه نه یوه ورځ حتما مړه کیږي. نه یوازې انسانان بلکې حیوانات او هر ژوندی شی به له دې نړۍ څخه سترګې پټوي، ژر وي او که وروسته دا کار به حتما کیږي. خو آیا کله به داسې وشي چې انسان یا بل هر ژوندی او ساه اخیستونکی به مرګ ته دوکه ورکړلی شي؟ او یا به ساینس دومره پرمختګ وکړي چې کوم مړ انسان به بیرته را ژوندی کړي او یا به یې له مرګ څخه وژغوري؟ تاسې به د دې خبرې په اورېدو حیرانه شئ چې په امریکا کې له وړاندې څخه دا ډول یو شرکت یا کمپنۍ جوړه شوې ده چې په همدا ډول پروژو یې کار پیل کړی دی. هغوی د مړو د بیا را ژوندي کولو لپاره د فورمولو په جوړولو کار پیل کړی دی، لکه څنګه چې د الوتکو د ماشینونو د جوړولو ډیزاین ته ایروناټکس ویل کیږي، د برقي سامانونو ډیزاینینګ ته الکترونیکس او د روبوټ ډیزاینینګ ته روبوټکس ویل کیږي. په همدې ډول کله چې د انسان ډیډ باډي یا مړ وجود پریزرو کیږي په دې تمه چې یو ورځ به یې بیرته را ژوندی کړي، دې پروسې ته کریانکس ویل کیږي. د دې شرکت ساینسپوهان په دې ډیر باور لري او وایي چې تر راتلونکو 500 یا 80 کلونو پورې به ساینس دومره پرمختګ وکړي چې انسان به د تل لپاره له مرګ څخه خلاص کړي. که څه هم موږ مسلمانان یو او په دې باور نه لرو، زموږ ټولو یقین او باور دا دی چې موږ به یوه ورځ مړه کیږو او بیرته به الله سبحانه وتعالی ته ورستنیږو. خو دوی په دې باور نه لري او غواړي چې مړه انسانان بیرته را ژوندي کړي او یا د انسانانو د مرګ مخه ونیسي. د امریکا په ایریزونا کې د الکور په نوم یو شرکت موجود دی او دوی دعوه لري چې تر راتلونکو 500 یا 80 کلونو پورې به دوی په دې وتوانیږي چې مړه شوي انسانان به د ساینس په مرسته بیرته را ژوندي کړي او یا به د نورو د مرګ مخه ونیسي. له باندې څخه دا شرکت د یو عام شرکت په څیر ښکاریږي، خو کله چې تاسې د دې شرکت د بلډینګ داخل ته ورشئ نو هلته به یو ډیر عجیب او غریب منظر ووینئ. په دې بلډینګ کې دننه بې شمیره کنټینر ایښي دي او لوګي ترې پورته کیږي او په دې کنټینرو کې له 300 څخه د ډیرو انسانانو ډیډ باډي یا مړه وجودونه ایښودل شوي دي په دې تمه چې یو ورځ به دوی بیرته را ژوندي کړل شي. نه یوازې انسانان بلکې دلته تقریبا تر 3 پورې د سپیو او حیواناتو مړي هم په دې تمه ایښودل شوي دي چې یو ورځ به بیرته را ژوندي کړل شي. دلته دوی مرګ ته په هغه نظر نه ګوري څه ډول چې موږ ورته ګورو. په امریکا کې د الکور په نوم په دې شرکت کې چې دوی د مړو د بیا را ژوندي کولو دعوه لري او له 300 څخه د ډیرو انسانانو مړي یې دلته د بیا را ژوندي کېدو په تمه په کنټینرو کې پریز کړي دي. دوی وایي چې د دې مړو د وجود ټول غړي صحیح او سلامت دي او وخت د دوی لپاره درېدلی دی. دوی وایي چې که 80 کاله وروسته ساینس په دې وتوانېده چې دوی بیرته را ژوندي کړي نو دوی به په خپل راتلونکي وخت کې بیرته راپورته شي، لکه څنګه چې موږ او تاسې په فلمونو کې د ټایم ټریول یا ټایم فکشن صحنې لیدلې دي. په دې کنټینرو کې چې دوی د انسانانو مړه وجودونه پکې فریز کړي دي دومره زیات یخ وي چې د نړۍ په تر ټولو زیاته یخه سیمه انټارکټیکا کې هم دومره یخ نه وي موجود. دا کنټینر له لیکویډ نایټروجن څخه ډک شوي دي او دننه پکې د تودوخې درجه په حیرانوونکې توګه تر -190 پورې رسیږي چې د کمپیوټر په مرسته 4 ساعته تر کنټرول لاندې ساتل کیږي او کله چې برېښنا قطع شي نو د دوی لپاره جنریټرونه هم موجود دي. په یو لوی کنټینر کې 4 دانې د مړه شوو انسانانو پوره بدنونه او 15 دانې د هغوی یوازې سرونه ایښودل شوي دي. دا کوچنی کنټینر یا بکس چې تاسې وینئ په دې کې یوازې د مړه شوي انسان سر ایښودل کیږي او دلته په دې ځای کې پریز کیږي. لکه څنګه مو چې په وړاندې برخو کې وویل په دې شرکت کې له 300 څخه د ډیرو انسانانو مړي د بیرته را ژوندي کېدو په نیت کې ښودل شوي دي. د دوی له ډلې څخه د 114 کسانو یوازې سرونه او د نورو مکمل بدنونه کې ښودل شوي دي. د دې شرکت ساینسپوهان وایي چې کوم سرونه چې دوی دلته د بیرته را ژوندي کېدو لپاره ایښي دي په هغه کې دننه د دوی ماغزه او یادښتونه ټول په مکمله توګه محفوظ ساتل شوي دي. ساینسپوهان وایي چې کله چې دوی په راتلونکي وخت کې بیرته را ژوندي کړل شي نو د دوی سر به خپل وي او نور بدن به یې آرټیفیشل یا مصنوعي ورته ولګول شي. ساینسپوهان
ساینسپوهان وایي چې دوی ته به له مړه کېدو وړاندې هر څه په مکمله توګه یاد وي او خپل ماغزه به په همغه ډول استعمالولی شي لکه څنګه یې چې یو عام انسان استعمالوي. خو پوښتنه دا ده چې دا هر څه به اخر څنګه ترسره کیږي. د دې شرکت ساینسپوهان وایي چې دلته د مړو د راژوندي کولو پروسه دومره اسانه نه ده چې یوازې د لیکوید نایتروجن په کانټینرو کې دې واچول شي، بلکې دا هر څه ډیر ستونزمن کار دی او ډیر زیات مصرف هم لري. په دې شرکت کې د یو مړي بدن د 50 کلونو لپاره په دې نیت کې ښودل چې بیرته به یې راژوندی کړي $2,20,000 مصرف ته اړتیا لري، او که څوک غواړي چې د ټول بدن پر ځای یوازې خپل سر دلته د بیا راژوندي کېدو په نیت وساتي نو هغه باید $80,000 ورکړي. په دې شرکت کې د بیرته راژوندي کېدو لپاره انسانان له مړه کېدو وړاندې په خپل شرکت ته راځي او دلته نوملیکنه کوي. کله چې کاغذي کارونه پای ته ورسیږي نو د دوی نوم د دې شرکت د انتظار په لیست کې اچول کیږي، یعنی د دې شرکت ډاکټران د دوی په تمه کینی، او کله چې هم دوی خبر شي چې دا سړی مړ شوی دی نو زر تر زر د هغه کور یا روغتون ته ځان رسوي او خپل کارونه پیلوي. له مړه کېدو څخه وروسته په 1 ساعت کې دوی مړی له کور یا روغتون څخه دې شرکت ته را رسوي او دلته د هغه د بیرته راژوندي کولو پروسه پیلوي. دوی وایي چې له مړه کېدو وروسته چې څومره ژر د هغه د بیرته راژوندي کېدو پروسه پیل شي هغومره یې د بیرته راژوندي کېدو چانس زیاتیږي. له مړه کېدو وروسته د انسان زړه دریږي او له دې سره په بدن کې د وینې چلښت هم په ټپه دریږي. کله چې د انسان د وجود مختلفو غړو ته د وینو رسیدل بند شي نو دا غړي یو په بل پسې له منځه ځي. د دې شرکت ساینسپوهان وایي چې کله چې مړی دلته دوی ته راوړل شي دوی د هغه په بدن کې د وینې چلښت نه دروي او په مصنوعي توګه د هغه په بدن کې د وینې چلښت جاري ساتي ترڅو د هغه د بدن ټول غړي سلامت پاتې شي. د دې لپاره دوی د مړي په سینه باندې یو مصنوعي پمپ لګوي ترڅو یې ټول بدن ته وینه پمپ کړل شي. ځینې هغه خبریالان چې د امریکا د مړو د بیرته راژوندي کېدو دې شرکت ته دننه ورغلي وو هغوی وایي چې کله چې دوی له دې کانټینرونو څخه تیریږي چې لوګي ترې پورته کیږي داسې احساس کوي لکه په هدیره کې چې د قبرونو ترڅنګ تیریږي. که څه هم ټکنالوژي هر څومره پرمختګ وکړي خو موږ مسلمانان یو او په دې یقین لرو چې انسان چې یو ځل مړ شي د هغه بیرته راژوندي کېدل په دې دنیا کې ممکنه خبره نه ده مګر وروسته له قیامته. په هر کانټینر باندې د باندې د هغه مړي عکس هم لګول شوی وي چې دننه پکې کېښودل شوی دی او د هغه کورنۍ هم لیدو ته راتللی شي. دلته په کېښودل شوو مړو کې د انیتا ریسکن په نوم د کالیفورنیا یو اوسیدونکې هم موجوده ده. د انیتا د بدن په مختلفو برخو کې کینسر و او هغې فکر کاوه چې نوره ژوندۍ نشي پاتې کېدلی ځکه یې د بیرته راژوندي کېدو لپاره له دې شرکت سره نوملیکنه وکړله. انیتا د خپل ژوند په وروستیو برخو کې له مختلفو تلویزیونونو سره خپرونې هم کړې وې او اجازه یې ورکړې وه چې د دې د بیرته راژوندي کېدو پروسه دې په ژوندۍ بڼه وښودل شي.